د طالبانو لخوا هرات کې ډیر لوی او د پرمختګ خبر اعلان شو. سلام، وخت مو بخیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د هرات ښاروالۍ روان کال 400 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د هرات ښاروالۍ مسؤلین د روان کال له پیله تر دې دمه 400 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د هرات ښاروال ویان ناطر ارمل ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یې 400 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او هیله لري چې ورکول شوی هدف د روان کال تر پایه پوره کړي. ارمل زیاته کړه چې د یاد شمیر عوایدو د راټولولو ترڅنګ یې د 1 میلیارډ افغانیو په لګښت 109 پراختیايي پروژې هم پلان کړي چې د دغه ریاست له زیرمو او پراختیايي بودیجو څخه ورکول کیږي. نوموړي وویل چې د یادو پروژو له جملې څخه نږدې 50 پروژې عملي کار پیل کړی او پاتې نورې پروژې عملي چارې به هم ژر پیل شي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.